د بلوچستان د سر ښارکوټې د سرې غوړګۍ سیمه ده. د ساړه ژمي وتاوده لمر ته ناست ماشومان د هغو کورنیو دي چې روان کال د پشکال یا وسې بارانونو او سیلابونو بې کوره کړي دي. دغه اغیزمنې کورنۍ له تیرو 3 میاشتو راهیسې د حکومتي مرستو په تمه دي. زما نوم پخپله سکان ده. وخت نو که لا ښه و د ګرمۍ و پراته و، نن یخ پر رالی. کوچنیان ماشومان اهتمام سته راکړي، کونډې سته راکړي، هر رقم کورونه راپسې دي. دی خلک سته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، دی خلک سته د 10 شپو خرڅه لري. پراته یو تر موږ سره تر ننه پورې امداد دونه نه ده سوی د حکومت. په بلوچستان کې د روان کال د جون د 15مې څخه د اګست میاشتې تر پایه د وسې یا پشکال بارانونه واورېدل. د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې PDMA ریپورټ دی چې د بارانونو او سیلابونو له کبله د ایالت په 14 ضلعو کې تر 210 زیاته کسان مړه او تر 100 زیاته ټپي سوي وو. د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د بلوچستان په استازیتوب د پاکستان د وزیر اعظم استازی او د کورونو او د کار مرکزی وزیر مولانا عبدالواسع وډیوه ته وویل د بلوچستان و ټولو اغیزمنو سیمو ته لومړي امدادي توکي رسیدلي، خو د بیا رغونې یا بحالۍ مرحله لا ځکه نه ده پیل سوې چې حکومت لا تر اوسه د بهرنیو مرستو په انتظار دی. وایي د بهرنیو هیوادونو له لوري د مرستو اعلانونه سوي وو خو عملي سوي نه دي. دنیا ګرد د دې خبرې اعتراف کړی دی چې موسمیاتي تبدیلي چې ده دا د پاکستان را روان 10 کاله دوی نشاندهی کوي چې دغه صورتحال به را روان وي. نو لهذا دغه د پاکستان په خپل وس کې نشته تر څو پورې چې د دنیا او بین المللي او هغه له موږ سره په دې معامله کې، ځکه چې دا موسمیاتي تبدیلي خو د دوی له وجې څخه چې ما هلته ماحولیاتي تبدیلي راغله نو پر موږ باندې دغه حالات راغله. لهذا هغه دنیا به هم دنیا ته موږ بار بار اپیل کړی دی. د وروستیو سیلابونو په اړه د نېشنل ډیزاستر منیجمنت ادارې ریپورټ دی چې په بلوچستان کې 14,14,000 کورونو ته زیان اوښتی دی. 1000 کیلومتره سړکونه او 18 برجونه وران سوي. تر 100 زیاته واړه او لوی د اوبو ډیمونو ته تاوان رسېدلی. تر 12 ایکړه زیاته د کښت کروندې آباد مځکه خرابه سوي. تر 15 زیات پسونه یا څاروي اغیزمن سوي دي. د بلوچستان د پلانینګ او ډیولپمنٹ وزیر نور محمد دومړ وایي چې په تیرو 80 کالو کې دومره زیات بارانونه او سیلابونه نه دي راغلي چې له کبله یې اربونو روپو تاوان سوی وي. وایي بیا رغونه به یې 1500 ارب روپۍ غواړي. د رغېدو دپاره چې جوړې دا موږ اندازه سوي ده 500 بلیونه تقریبا دا غواړي. د 500 بلیونه زموږ دپاره ضرورت دی. بیا به د دې خلکو برته رغېدل کېږي، برته به دوی ته کورونه جوړېدل ورملاوږي. د چاپیریال او موسم پوهانو په وینا په کم یا لږ وخت کې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمیاتي بدلون نښې دي او اټکل کوي چې سږکال د ژمي بارانونه هم د موسمیاتي بدلون له کبله د تیرو کلونو په پرتله 2 چنده وي، ځکه دوی اندېښنه لري ښایي را روان بارانونه به د لا زیاتو تاوانونو سبب وګرځي. حفیظ الله ستوری شیراني، VOA ډیوا کوټه.